زړه مو دی او تن مو دی روح مو دی او ځان هیواد ګران افغانستان. د لوګر ولایت د پولیس راډیو نوې څانګه په رسمي توګه پرانستل شوه. د کورنیو چارو وزارت د عامه اړیکو لوی ریاست رئیس الحاج مولوي عبدالحکیم همت اخونزاده په مشرۍ یو لوړپوړي پلاوي د رسمي سفر په ترڅ کې د لوګر ولایت د پولیس راډیو نوې څانګې د پرانستې مراسم ترسره کړل. پکښې هر تن خوشحال تمسته هوا لري لا به یې روښانه کړو نړۍ به حیرانه کړو شکر شو ودان هیواد شکر شو ودان هیواد. غونډه د قرآن کریم د مبارک آیتونو په تلاوت سره پیل شوه. په مراسمو کې د کورنیو چارو وزارت د عامه اړیکو لوی رئیس الحاج مولوي عبدالحکیم همت اخونزاده، د هغه مرستیال رحم الله بریال، د ولسي پولیسو او یو سلونونه رئیس مولوي بختګل راشد، د مطبوعاتو مدیر مولوي عبدالله ذاکر، د پولیس راډیو مدیر محمد غنی ساروان، د لوګر ولایت دیوالي مرستیال الحاج مولوي محمد انور دین پرور، د لوګر ولایت امنیه قماندان الحاج ملا اغاولی نورانی او یو شمیر نورو لوړپوړو مسؤلینو ګډون درلود. هیواد ګران افغانستان هیواد جوړ له ښکلاګانو دی ګل د ګل په شان هیواد ګران افغانستان هیواد ګران افغانستان هیواد عجب ښکلا لري جنت. الحاج مولوي عبدالحکیم همت اخونزاده په خپلو خبرو کې د لوګر شریف ولسونو ته د پولیس راډیو د لوګر څانګې د پرانستې مبارکي وویله او د عصري رسنیو پر مهم رول یې هر اړخیزې خبرې وکړې. نوموړي رسنۍ د حکومت او ولس ترمنځ یو مستقیم او کلک پل وباله او زیاته کړه چې رسنۍ د امنیت ټینګښت، عامه پوهاوي او ولسي ګډون په برخه کې ځانګړی مسؤلیت لري. وروسته د لوګر ولایت دیوالي مرستیال الحاج مولوي محمد انور دین پرور وینا وکړه او د پولیس راډیو د څانګې پر پرانستې خپله خوښي څرګنده کړه. نوموړي وویل رسنۍ د ولس د پوهاوي، امنیت ټینګښت او اسلامي نظام د پیاوړتیا لپاره مهم رول لري او دا څانګه به د حکومت او ولس ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام وي. د پولیس راډیو نشرات په دوه برخو کې خپریږي. یوه برخه یې له کابل مرکزي سټوډیو څخه او بله برخه یې ولایتي څانګې دي چې د څو نورو ولایتونو په څېر به په لوګر کې امنیتي، ټولنیز او پرمختیایي پوښښ ولري. هڅه کیږي چې دا خپرونې په تدریجي ډول نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د لوګر ولایت امنیه قماندان الحاج ملا اغاولی نورانی وویل چې د مشرانو د لارښوونو پر بنسټ د لوګر پولیس راډیو څانګه فعاله شوې او دا څانګه به د 94.3 FM فریکونسۍ له لارې خپرونې کوي. د یادولو وړ ده چې د کورنیو چارو وزارت د عامه اړیکو لوی ریاست له لوري د پولیس راډیو د نشراتي پوښښ د پراختیا په موخه څه موده وړاندې هم خوست کې د پولیس راډیو سیمه ییزه څانګه پرانستل شوه.